بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ډیر زبردست خوب سره تاسو ته زه حاضر یم. د ښځې او د خاوند په رابطه باندې یو خوب ده، ډیر زبردست خوب ده. یو ښځه کتلی او په دې کې هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ څه کوم مینه او محبت وي او کوم اخلاص وي، هغه په دې خوب کې ښکاره شوی ده. یو ښځه د هغه خوب یې کتلی، وایي زه بل سړي ته یې ورکوي. کورنۍ هغه دا ښځه د یو چا ښځه ده، هغه خوب ګوري چې د کورنۍ د تصمیم لري چې دا یو بل سړي ته ورکړي چې هغه کونډ ده، یعنې د هغه بل سړي ښځه وفات شوې ده او دوی غواړي د دې ښځې کورنۍ دا غواړي چې هغه ته دا په نکاح کړي او دا د دوی د کوژده یا د لفظ ورکوي دوی ته ورکوي، نو دا بدل وي. یعنې دغه سړي څه ښځه وفات شوې ده په خوب کې، نو دغه سړي خور څه ده، هغه خور یې مجرده ده، هغه دوی غواړي چې خپل زوی ته د دې ښځې ورور ته واده کړي، چې دا ښځه هم لري په بند باندې دا واده کړي ځان ته زوی ته او د خپل لور چې دا واده شوی هم ده، دا ورکړي هغه کس ته چې هغه ښځه مړه شوې ده. نو دا یو خوب ده، تعجب آور خوب ده. او چا څه ماته ویلي دا خوب، هغه هم ډېر تعجب یې کوو چې دا څنګه خوب او دا خوب ولې زما ښځه کتلی. نو تشویشي هم و، پریشان ورته. نو ما ویلې دا د پریشانۍ خبره نه ده. یو څو پوښتنې مې ترې وکړې، نو هغه کوم خبرې چې په دې خوب کې ماته ښکاره کېده او دا خوب چې په کوم شي دلالت کوو، هغه خبرې هماغسې وي چې کوم ده ماته وویلي. نو بیا ما ورته ویلي ما دا خوب انشاءالله زه تعبیرومه، ډېر ښه تعبیر لري. او دا اوس دا خوب ما واورېده، دا اوس ما ورته ویلي دا ډېر ښه خوب دی، انشاءالله دا اوس زه په دې باندې ویډیو کومه او دا انشاءالله دې لپاره چې تم زړه دې تسل شي تم واورئ او دا نور څوک اوري. نو تاسو هم چې کله دا خوب اورئ نو په دې خوب کې فکر وکړئ چې دا خوب کې څه حکمت وي، خوبونو کې د الله تعالی څه حکمت وي او د یو خوب سره د یو خوب تعبیر سره څومره د انسان په ژوند کې فرق راځي او انسان څومره بعض انسانان څومره دې ته اهمیت ورکوي او د اهمیت لریم. نو د دې خوب د تعبیر نه مخکې، د خوب د بیان نه مخکې او د تعبیر نه مخکې، نو که تاسو چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ ملګرو سره، ګروپونو کې تاسو ګروپونو کې د شیر کړئ، د چا خوب تعبیر کېږي، د چا سوال حل کېږي، د چا تشویش رفع کېږي، څوک مسافر وي، رشتې د واده د کوژدې اراده لري، خواستګاري ته ځي یا څوک خواستګاري ته راځي، اکثر په دې مسایلو کې خوبونه کتل کېږي او په دې خوبونو کې هغه د استخارې په نتیجه کې وي یا همداسې د الله تعالی لخوا یو چا باندې یو ښه خوب کتل کېږي یا د استخاره کړې وي، دعاګانې کړې وي، نو په دې کې رهنمایي وي، فن وي، عبرت وي. آخره زمانه ده، وحی نشته. نبی علیه السلام ویلي وحی قطع کېږي، باقیات د وحی پاتې کېږي. نو صحابه پوښتنه کوي باقیات د وحی څه دی؟ نبی علیه السلام دا ښه خوبونه دي، خپل یو کس وګوري یا بل څوک د پیسه کې وګوري. نو دا ښه خوبونه چې دي دا اهمیت باید ورکول شي ورته او دې کې عبرت وي، فن وي، ډېر مسایل په دې کې بیانېږي. تاسو که خوب لیدلی وي نو کولی شئ په همدې واتساپ نمبر کې ماته راولېږئ، همدغه سکرین باندې ښکاري. مخکې زما واتساپ نمبر څو د پاکستان نمبر و، زه پاکستان کې وم، مهاجر وم، اوس خپل وطن ته راغلی یم کابل کې، موږ د کابل یو. نو دلته زما اوس بل نمبر ده، نمبر تبدیل شوی ده. نو زما د افغانستان نمبر ده 0039 11 نو دغه نمبر باندې خپل خوبونه تاسو واتساپ کې ماته لیږلی شئ او ولیکئ خوب ښه راځي ټولونه، یا آواز کې دی، وایس مسیج کې دی. نو دې سره انشاءالله ستاسو خوب تعبیر کېږي. په آرام سره صبر به کوئ، انتظار به کوئ، زنګ به نه وهئ او خپل خوب تفصیلي سره به بیانوئ او د خوب وخت به ښیئ، د خوب اول او آخر به واضح کوئ. نو انشاءالله خوبونه هم تعبیر کېږي. نو راځو خوب ته. وایي ښځه مې خوب لیدلی ده چې بل سړي ته یې ورکوي چې هغه هم کونډ ده، یعنې چاته یې چې ورکوي دغه سړي ښځه مړه ده او دا کوژده هم بدل وي، یعنې د هغه سړي خور زما د ښځې ورور ته ودیږي چې دا اوښې مې، یعنې دا د ښځې ورور مې هم ښځه لري او دا ښځه مې وایي چې زه ډېر خفه یم په دې خوب کې، ځان ښیي چې ډېر خفه یم چې څنګه ما کونډ ته ورکوي، یعنې داسې کس ته ما ورکوي چې هغه ښځه وفات شوې ده، ولې داسې کس ته ما ورکوي. بیا وایي چې په دې خوب کې پلار او ورونه دوی ورته وایي په دې خوب کې چې دا ډېر ښه سړی ده، توره ګیری ده
او ډېر ښایسته سړی ده. وایي په دې خوب کې نو د ښځه مې چاته ورکول کېږي د پلار ورونو یې لخوا، نو هغه خلک د دوی ګاونډیان وي په دې خوب کې. نو د دې خوب تعبیر کوو انشاءالله. په دې خوب کې دا خپله دا واده څه ده، څه ده ښځه خوب لیدلی څه د واده وي بل سړي ته، بل کس ته، د واده وي بل کس ته او دی خفه وي. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې که دی فکر وکړي که خپل خاوند دا خفه کوي، خپل د خاوند حقوق نه ادا کوي، نو فکر دی وکړي که دا خاوند دی نه او د ده لکه بل چا سره واده وشي د ده یا بل څوک د ده خاوند وي، نه څومره خفګان به پرې راځي. نو اوس خاوند دی څه شته، نو باید خوشحاله دی اوسیږي او هغه د رضایت دی وغواړي همیشه او الله نه دی خیر وغواړي او په هغه باندې شکر وباسي، حق حقوق د یو بل ادا کړي او خپل د اولادونو په تربیه کې پام وکړي او داسې کارونه کړي چې خفګان په منځ کې واقع شي. او داسې په دې خوب کې بیا دا ښځه وایي چې زه داسې سړي ته ورکول کېږم یا پلار او ورونه مې داسې سړي ته ما ورکوي چې هغوی د هغه سړي ښځه وفات ده. نو معنا ده چې داسې فکر وکړه چې یو څوک چې ښځه وفات وي هغه یعنې د هغه سړی چې د ښځه فکر کوي چې هغه سړی وفات ده او دا ورته ورکول کېږي. نو په دې خوب کې د مغه سړي نه مراد دا د خپل خاوند دی، د خپل خاوند ده، دا خاوند دی وایي چې زه مسافر یم کور کې نه یم. دغه په دې باندې تعبیر کېږي چې دا ښځه دی د خپل خوب ګوري، نو په حقیقت کې دی خپل خاوند سره نږدې نه ده. نو هلکه همداسې چې یو ښځه د چا نه وفات وي نه خپل خاوند ډېر وخت خپل ښځه نه ګوري، دا ښځه خپل خاوند نه ګوري، نو دغسې دا همداسې ډېر وخت ښځه دوی سره مسافر د خاوند دی او دی یوازې وي. نو دغسې یو حالت وي، یوازې شوی د اوس یا ډېر وخت کې د اوس په سفر کې وخت تېر کړی ده. نو په دې سبب باندې دی داسې خوب یې کتلی او داسې ده ته ورکول کېږي چې یعنې دوی کورنۍ غواړي چې ده ته یې ورکړي. نو معنا ده چې دا کورنۍ غواړي چې دغه ښځه چې اوس د ده خاوند مسافر ده، نو دا د ده کورنۍ دا غواړي چې د دې خاوند د مسافري ډېر ونه کړي، دی باید ورسره واوسېږي، مسافري دې ډېر ونه کړي او د دوی دا خوښه وي چې دوی باید سره یو ځای اوسېږي. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. او په دې خوب کې چې دی وایي چې دا کوژده هم بدل وي، یعنې په دې خوب کې دا ښځه وایي چې زه داسې فکر کې دی چې دا بدل کې ورکول کېږي، ودیږي کند ته او هغه د کند هغه سړي څخه ښځه مړه شوې ده دغه سړي خور ودیږي د دې ښځې ورور ته چې د دې ښځې ورور ښځه هم لري، نو دې ته ودیږي. داسې یو حالت جوړ شوی د دوی په کورنۍ کې. نو دې تعبیر په دې باندې کېږي چې د دوی کورنۍ غواړي چې دغه ستاسو د خاوند کورنۍ سره چون ښه روابط لري، دې خوشحاله دي، نو غواړي چې هغوی سره ښیښې هم وکړي او که مجرد زامن یې وایي یعنې ستا د لیور داسې چا څه خوب کتلی ده ستا یعنې ستا که لیور دی وایي او هغه ښځه یې نه وایي، نو حتما دغه خور یې ورته کوه ستا د خاوند خور هغه یعنې ډېر ښه خلک دي او که اوس هم که هغوی ورکړي نو کیدای شي دومره ستاسو کورنۍ هغوی نه خوشحاله دي چې غواړي چې هغه نه یو لوري وکړي، یعنې ستا ورور ته دا ښځه تاسو دا خوب کتلی ده. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. په دې خوب کې ته وایې چې ډېر ته خفه یې چې څنګه ما تا کونډې ته ورکوي. نو په دې معنا چې ته داسې فکر وکړه چې یو کس کونډ وي نو د هر چا زړه پرې سوځېږي، نو ستا کورنۍ هم څه ده هغوی زړه سوی لري او مهربانه دي په تا باندې، ستا په خاوند باندې، هغوی غواړي چې تاسو باید سره یو ځای واوسېږئ. او بیا په دې خوب کې چې پلار او ورونه دې تا ته وایي چې دا سړی ډېر ښه سړی ده او توره ږیره یې ده، نو دا ستا په خاوند باندې تعبیر کېږي چې یعنې دا سړی دی ډېر ښه سړی ده ستا خاوند او ستا کورنۍ په دې باندې اعتراف هم کوي. توره ږیره نه مراد دینداري ده، یعنې په ظاهره کې ستا د خاوند ږیره زیاته نه ده او په دې پروفایل د واتساپ کې چې ماته ښکاري نو ږیره یې زیاته نه ده. نو ستا د خاوند دینداري شته بیا پکې صداقت ده، مسلماني ده پکې، دینداري ده، ایمانداري ده. نو دغه یو شی کې کمی ده پکې ږیره، نو دا الله تعالی ورته توفیق ورکړي چې دا هم پرېږدي، دا هم د نبي علیه سلام سنت دی او ډېر ښایسته سړی دی. نو معنا دا څه په هېڅ چي کې هم کمی نه ده. نو په دې خوب کې بیا ته وایې
دا خلک ته هغوی ته ورکوي نو دوی ستاسو ګاونډیان هم وي په دې خوب کې ګاونډیان هم وي نو معنا داسې همدغه ستاسو خاوند پورې تعبیر کېږي ستاسو خاوند کورنۍ پورې تعبیر کېږي چې دا خاوند کورنۍ دی تاسو ته یعنې په رشته کې او په قوم کې کېدای شي سره دومره نږدې نه خو په اخلاص او یو بل ته په رسیدګي کې یو بل سره په ښه روابطو کې تاسو ډېر سره نږدې نو دغه ګاونډیتوب یعنې یو بل باندې ډېر حقوق لرئ یو بل ته ډېر په خیر تمام شوی دی یو بل ستا خیر هغه ته رسېدلی هغوی ته رسېدلی ستاسو خیر دوی ته رسېدلی نو په دغه باندې دا تعبیر کېږي نو الله دې وکړي چې دا د خوب بیان ما تاسو ته کړی وي صحیح او د خوب تعبیر مې تاسو ته کړی وي صحیح په آخر کې یو نتیجه ګیري کوم د دې خوب د بیان او خوب تعبیر نه دا خوب ځکه لږ غوندې مغلق شو سخت شو دا خوب یو چا کتلی ده بیا دغه خاوند ښځه کتلی ده دغه خاوند بیا ماته هغه بیان کړی ده نو په دې خوب کې بیا زه نو د یو سړي هغه ښځه خوب کې کتلی ده ښځه خوب کتلی ده بیا خپل سړي ته ویلي ما داسې خوب کتلی او دا سړی بیا ماته ویلی نو ځکه دا لږ غوندې مغلق ښکاره شو اصل کې دا خوب داسې ده چې یو ښځه د هغه خوب ګوري چې دی ودیږي او داسې چاته چې هغه کونډ ده او بدل ده او دا واده هم چې دا کوژده دا بدل ده یعنې د هغوی دغه سړي چې کونډ ده د ښځې وفات شوی دغه خور دوی غواړي د دې کورنۍ د ښځې کورنۍ څخه خپل زوی ته وکړي په خوب کې نو دی ډېر خفه ده بیا په دې خوب کې دا ښځه او دا وایي چې ولې داسې کس ته ما ورکوي او بیا د ورونه یو پلار یې ورته وایي چې هغه ډېر ښه سړی ده نو په دې خوب کې اوس تعبیر خلاصه دا شو چې په دې خوب کې د دې کونډ نه مراد دا څوک چې ښځې وفات شوی د دې نه مراد همدغه د ښځې خاوند ده دا چا چې ماته دا خوب ویلی ده ته مرادي یعنې اوس زه تا ته خطاب کوم نو په دې خوب کې تعبیر د دې کس چې ودیږي ورته دا ستا ښځه ده ته او داسې ورته ودیږي په دې خوب کې دا ستاسو یو نوی مرحله د ژوند ښیي انشاءالله نوې مرحله د ژوند به یو کیدای شي دا سفر او دغه هم کم شي ورته خپل کور کې شي او په دې باندې تعبیر کېږي ستا خسر تا باندې ډېر ښه ګمان لري او ستا کورنۍ هم څه د هغوی په ستاسو د خسر کورنۍ سره ښه ده هغوی هم تاسو سره ښه دي او تاسو ډېر خوشحاله ژوند ده او ته اوس مسافر یې نو معنا دا چې ستا ښځه که ستا پیسه کې څه کمی او زیاتی کوي نو ځکه دا خوب یې کتلی ده په دې خوب کې درته اشاره ده چې ته باید شکر وباسي ځکه چې ته د حلال رزق پسې وتلی خو په کوشش کې خپل کورنۍ ژوند هر څه وساتې دینداري او ایمانداري د خپل وساتې همدغسې یو تعبیر ده چې دا یو تشویق ده او د الله تعالی لخوا یو رهنمایي ده چې ته باید شکر وباسي داسې فکر وکړه ځان سره وکړه چې دغسې که تا بل چا راودېږي بل چا سره نو ته څومره خفګان به تا ته وي نو په کار ده چې اوس خپل خاوند باندې شکر وباسي او ښه ژوند ولرئ شکایت ونه کړي یو بل نه د خپل خاوند په قدر باندې پوه شي ستا خاوند ایماندار ده دیندار ده که په ظاهره کې ني نو زړه یې ډېر صفا ده او ایمان او توکل او اخلاق یې دا صحیح ده نو په دې باندې ته شکر وباسه او دعا ورته وکړه چې نور هم ښه شي مونځ او اودس ته متوجه شي نور هم متوجه شي لکه دا ستا خاوند ماته په مسیجونو کې واتساپ کې ویلي دي زه همیشه زما ښځه زه مونځ او اودس طرف ته متوجه کړی یم او ایمانداري طرف ته همیشه ماته یادونه کړی نو ستا نه ډېر خوشحاله ده په دې خوب کې صرف تا ته یو دا ښودنه شوې ده چې ته باید شکر وباسي دغسې یو رهنمایي شو ستا دې ښځې ته چې هغه باید شکر وباسي په تا باندې او تا ته هم رهنمایي شو چې دا ښځه دې هم ستا په حصه کې ډېر زیات اخلاص لري په دې خوب کې ډېر خفه ده چې دا واده بل چا سره کېږي او په دې خوب کې ستاسو د دې خسر خیل دی تا ته وایم دا سړي ته وایم ستا خسر خیل ستاسو ستا په حصه کې ستاسو کورنۍ په حصه کې ډېر ښه ګمان لري او ستاسو نه خوشحاله دي همدغسې یو تشویق او ترغیب د تا ته چې ته باید دینداري طرف ته توجه وکړي که دا ښځه دې تا ته د مونځ او د اودس او د نیکي او ایمانداري خبره کوي په دې ټولو کې انشاءالله خیر ده یو بل په قدر پوه شئ او کوشش وکړئ چې یو بل ته د دینداري سبب شئ یو بل ته تسلي ورکوي او یو بل سره ښه ژوند او ښه وخت تیر کوي نو دا و د نن ورځې خوب تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته